عقیده جوړول ډېر ضروري. همدا وجه ده چې کله مسلمانان بیا مدینه ته راغلل د مسلمانانو دومره مضبوط او دومره جوړو چې الله کوم حکم کړی دی هغه منل انکار نه کړی. او چې تاسو تاریخ وګورئ د مکی خلکو کې مرتدین ډیر کم دي تقریبا نشته. څوک چې اول مسلمانان شي دا غي د تربیت شوی دی عقیده برابر شوی ده او رستونی چې ایمان راوړي په دې کې مرتدین ډیر زیات دي. دا غي ایمان هغه پختګی نه حاصله شوی کم چې د الله تعالی غو مقصد او د بدی آیتونو کې په مکی سوراتونو کې. نو دا اصل تبدیلی ده د مکی او د مدنی سوراتونو. اصل تبدیلی هم ده اصل وجه هم ده د بیل مضامین داري. مونږ تاسو څه پکار دي مونږ تاسو دا پکار ده لکه نن سبا حالات زمونږ دادي لکه وضاحت خبره کوم معافی تاسو ټول نه غواړم څوک چې واوري هغه نه غواړم الله تعالی دې تاسو ته هدایت وکړي. نن سبا مونږ تاسو د عملونو ډیر خواهشمن یو ډیر شوق سره کو او خواهش کو هغه په صحیح طریقې وي که په غلطي وي که بدعات وي که شرکیات وي وغیرہ وغیرہ خو ډیر په مینه کو مونږ چې دا اورسونه منو څومره په مینه سره کو څومره هغه به موږ لکونه او کرونه روپۍ خرج کو حج کو څومره په مینه کو مونږ کو جمعات جوړو څومره په مینه جوړو څومره هغه ته موږ خواري کو څومره موږ هغه سره مینه د دلچسپي ده د نن روزه ده څومره په مینه سره د خلکو دغه اهتمام کړي دا غیر ټوله اعمالو کې زموږ ډیره زیاته ډیره بهتري ده ډیره مینه ده بهتري ده. خو زمونږ په عقایدو کې هغه بهتري نشته چې کومه قران ته ولا ته مطلوبه ده. دا خبره ډیره خطرناکه ده او ډیره سخته ده چې کوم عموما ما چې د خلک مخالفت کوي په دې خبرې کوي او هغه به تاسو قرآن نه ثابت شي دا څومره ضروری ده چې ستا ویژن ستا د سترګو هغه فوکس ستا د سترګو هغه مقصد نصب العين هغه صحیح نه ده درست نه ده نو ستا د عملونو کې به درستواله نه راځي تا عمل کې به درستواله نه راځي او چې عمل کې درستواله تا هغه فکر صحیح نه ده موږ عام ژبه کې ورته عقیده وایو تا عقیده درست نه ده د الله باره کې ته الله پیژندل نه ده ته الله نه خبر نه چې الله څوک ته څنګه ده داغه ذات څنګه ده داغه صفات څه دي داغه طاقت څه ده داغه د څنګه شکل صورت کیفیت خبره نه کوم هغه موږ په شکل کې نشي موږ په ذهن کې نشي راتلای داغه قوتونه داغه صفاتونه تا هغه پیژندل نه ده او تا خپل حیثیت نه ده پیژندل چې زما او زما د الله په خپل کې تعلق څه ده تعلق څه ده نو هغه وخت پورې ستا اعمال موږ په اعمالو کې نه نوتی په مقاصدونه خبر نه مقاصدونه خبر نه او دا زموږ ډېر زیاته بدقسمتي ده کته ما په دې خبره پوښی وی یي نو دا ډېر اهم او ډېر ضروری خبره ده. نو دیو جنا زما درسونه ارمیشه چی وی د اوس د قرآنی کریم دی انور چې درسونه کومه ما د پر درې خبرې مخې ته چونکه تاسو اکثر ما سره په درس کې شریکي نو زما په دې مقصد کته ځان پوي کې بیا زما درسونه به تاسو ته پیدلو کې آسان شي او مشکلات هم بیان راځي هغه دا ده دا زما زړه کې دنه دا خبره پرته ده دا زړه خبره تاسو ته کومه هغه دا ده چې دا خلک چې ما ته مخاطب دي ناس دي دی الله او پیژني الله او پیژني چې الله څوک دی الله څنګه ذات دی الله تعالی څه صفات دي. دویم دا چې تا ته خپل ځان معلوم شي چې زما څه حیثیت ته الله ولې پیدا کړم زما ذمہ داری څه ده زما ذمہ داری بس صرف منځ کول دي زما ذمہ داری بس صرف حج کول دي زما ذمہ داری بس صرف روزه کول دي الله هم دې ته پیدا کړی الله درته گوا کومه قبله ته مخته قرآن تناسم چې ته الله دې ته نه پیدا کړ او درته قرآن نه ثابتوما چې الله تعالی ته یوازې مونږ او داس روزه او حج او زکات دې کول د پاره ته نه پیدا کړي بلکې ستا ذمہ داری د الله طرف نه د خلافت ته پیدا کړي الله دې د پاره چې زما د نظام دا په دې سمکه کې نور خلق باندې نافذ کړي او دا مونږ او داس روزه حج زکات دا دې لپاره تربیت ته دا دې لپاره تربیت ته دا ټریننګ ده دا ستا صفائی ذریعہ ده دا وتا صفائی کوي دا وتا کې تقوا راولي دا وتا کې اطاعت پیدا کوي دا وتا کې مسلمانانو سره تعلق پیدا کوي د دې جمع نور خلکو سره تعلق ته د دې رکوع ستا عاجزي د دې سجده د ستا تابعداري حج کې نور خلکو سره ملاویدل د دې تعلق زکات کې ورکول نور خلکو سره همدردي دا ستا ټریننګ ده چې الله تعالی کوي دا مقصد نه دی د لپاره ته پیدا شوی نه دا ستا ټریننګ دی تربیت چې الله کوي او پیدا شوی څه لپاره الله او پیژنې په خپل او الله او پیژنې په نور خلق باندې او د الله تعالی دا دین تم پیژنې خلق باندې مور پیژنې او بیا په دې خلقو کې نفاذ کول هغه کې نو عمدا وجه دا چې اختلاف په مسایلو کې پیدا کیږي او مسره هغه مسائل همیشه لپاره دا خلکو اختلاف هم راځي دا غم راځي هغه سره زما د تسبیح نشته هغه الله تعالی الحمدلله موږ د دومره ډیره بیان شوی دا چې ماشوم نه پښتنه وکي چې روزه په څه ماتيږي هغه ته تخای
پدې شماتي کې ټول د تخای روزه کله شروع کیږي عادت تخای منځ کې څو فرض دي عادت تخای مانځ څو شرایط دي عادت تخای خو که پښتنه ته وکي چې دا روزه مونږه ساتو ولي الله دا حکم کړی ولې دی الله تعالی څه ضرورت زمونږ د لوګو ساتلو لپاره ولې الله په بچی کې څه کمیره یا زیاته براشي زمونږ په لوګو باندې مونږ ولې الله تعالی لپاره دا کارونه نو دې جواب الله دې موږ معافيو کې خپل بزرګونو کسانو کې وو کې نو چرته یو کس به جواب درنکړي شي د دې غاروخ نه خبر نه قرآن وایا وای ثواب دی یو آیت به یو حرب لس نکیان به ملاویږي بالکل صحیح خبره دا ټوله ټیک ده قرآن راغلی څه د پاره دی دنه خبر نه د دې مقصد څه دی دنه خبر نه د دې موږ ته ضرورت څه دی دنه خبر نه د دې زمونږ باندې ذمہ داری څه ده دنه خبر نه دا قرآن هم دغه رنګ به دا کاغذونه دي چې موږ تاسو ګور دا دې لپاره راغلی دی چې ساده یو کولوي او په دروازو کې کېګدا او تعویذونه ته جوړاوا او خلکو ته تبرک به حاصل او د دې لپاره نه راغلی دا د مقصد نه دا د مقصد نه مقصد د هدایت ته وغیرہ بهر چې مقصد تاسو ته بیان شوی هم ده ورسته بم بیان شي نو تاسو ته دا زما درخواست ته مونږ تاسو د لپاره ضروری خبره ده چې مونږ د مکی سورتونه بیا وایو چې زمونږ ایمان په الله باندې د الله حیثیت زمونږ په دماغو کې او د آخرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت راشي بیا د غیب په نتیجه کې مونږ عمل وکړو نو دا غو بهتري ډېره زیاته وي او ډېره زیاته مونږ د غیب په مذهب هم پویګو دا غیب د وجنه هم پویګو چې دی وجه دا چې څنګه دې تګه ساتما د دې وجه دا څنګه ادربان او داس کوما د دې وجه دا څنګه جنت ته نه د حج ته د بزما او غیره دا به د نورستو خبره او چې کله عملونه شي مقصد نه خبر نو بیا خو د دې مثال کومه تاسو ته مخکې بیان کړی دی او تاسو ته هر وخت بیا دی چې صرف عمل خیا خلکو ته او مقصد نه خبر نو موږ او د ګډو بيزو کې ډېر زیات فرق نشته نو مکی سورتونه ډېر په شوق سره واوري او دا خبره ذهن کې یاد ساتي چې الله زمونږ ایمان تازه کوي دې سره ایمان مضبوطی دې سره نه کڅوګ د ایمان مضبوطی غواړي هغه د سورته انعام یا د مکی نور سورتونه دی واوري چې د الله حیثیت وبېني چې الله څنګه دی او الله نه دعا کوو تاسو ټول دعا وکړئ الله تعالی نه چې الله تعالی د دې قران هغه نور هغه د دې قران هغه مقصد زمونږ په سینې کې او زمونږ په دې هغه کې راولي چې د دې روح مونږه کې راشي مونږ ته بهار جوړ شي د سینو او مونږ د الله حیثیت پیژنو چې الله تعالی زمونږ د الله څخه حیثیت ته او مونږ سره د الله تعالی څخه معاملې ده او مونږ څه د لپاره پیدا کړی اوس تاسو واورئ سورته انعام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول تعریفنا ټول ثنا صفات لله الله د پاره دی دا ګوره د الله تعارف دی الذي الله غذات خلق چې پیدا کړی دي السماوات اسماننا والارض وزمکا اوس اسمان کې سوچ کوا زمکه کې سوچ کوا د دې خاور وګوره د دې خاور پیدایش وګوره د دې خاور کې بوټه وګوره او تړه پکې هغه ته وبرازي بیا دغه وبو په نتیجه هغه بوټه پیدا وشي نه خاور کوم شینی خاور خوري دا څوک ته چې کیدا دا الله تعالی خپل حیثیت خیده یو آیت باره کې الله دې داسې مکرر شي چې تاسو ته خیامه چې الله تعالی په دې کې څه کوي څه حکمتونه دي په دې کې او دومره تفصیل په دې درس کې نشي کېدلی پیدا کړی دي اسمانونه والارض وزمکا وجعل او جوړ کړی دي الظلمات تیارې والنور او رڼا د شرک تیار د بدعت تیار د شپې تیار نور تیارې او رڼا ثم بیا الذين كسان كفروا كافرون دي بربهم چاغي خپل رب سره يعدلون برابر والے کوي عدل بل ور سره برابر ي الله سره زمکه الله پیدا کړی دا د منی چې الله پیدا کړی دا اسمان الله پیدا کړی دی د منی چې الله پیدا کړی دی خو چې ورته وایي چې زوی غواړي نو د الله نه وغواړه نو دې به غواړي د اغنا د بل چانه او د قبر نه د بل ځنه چې ما ترا کوا او ما ترا کا یا شفا غواړي د بل چانه یا بل نور الله سره بیا برابر والے کوي نو الله تعالی کو خالق او مالک د هر شي دی هو الذي الله غذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا د خاورنا ثم بیا قضا مقرر کلا اجلا یونیتا یومدا استاد مرد لپاره ته الله تعالی یو د لپاره پیدا کړی او خاور نه پیدا کړی و اجل او یومدا یونیتا مسمن مقرره عنده چې دا غسر ده ان قیامت چاته دغه علم نشتا چې کله بوي ثم بیا انتم تاسو تمترون شک وای باغی کې شک نه مراد صرف دا نه ده مونږ عملی طور باندې شک کوو مونږ اوس خبره کوم مونږ عملی طور باندې که مونږ د قیامت هغه کیفیت په زړه کې تازه وي نو مونږ به ګناه وکړل شو